چې ټول نه مخکې بس چلو کو چې ټایم نه ضایع کوو ډایرکټ کار شروع کوو چیټ جی پی ټي په اوپن کړئ جیمینی په مدد باندې هم جوړول شي د چیټ جی پی ټي په مدد باندې هم جوړول شي او دغه شانته نور قسمه ویب سټ ایویو په مدد هم جوړول شي خو زه تاسو ته سمپل په چیټ جی پی ټي خیمه نه چیټ جی پی ټي باندې تاسو څنګه جوړوي اوس په دې ځای کې تاسو لیکئ چې یار تاسو مطلب ویلاګینګ کوئ یا سشیس کوئ د هغې لپاره تاسو له یو تمنیل په کار دی تصویر په کار دی څنګه جوړوي هغې لپاره تاسو سکرپټ هم دلته کې لیکلی شي اوس دلته کې تاسو وایئ چې یاره مال یو تمنیل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه یم ستاسو ورور رشید علي او تاسو ګورئ پښتو یوټیوب گروث چینل په نننۍ ویډیو کې زیاتره خلک یاره وایي چې یاره تاسو ایډیټینګ مطلب زما صرف او صرف صحیح زما چې یاره زما دا ګول دی چې یاره زه تاسو ته یو شی چې تاسو زده کړئ زیات خلک موبایل استعمالوي په دې ویډیو کې به موږ وایو چې د اے آی په مدد سره تاسو څنګه یو خسته شانتي تمنیل څنګه چې دا ما جوړ کړی دی دې ته وګورئ دې ته وګورئ او دې ته وګورئ دغه سه تمنیل که تاسو په یوټیوب کار کوئ که تاسو په فیسبوک کار کوئ که تاسو په انسټاګرام کار کوئ تاسو به دغه شانتي یو خپل چې کم دی تاسو چې انټرو کومه ده هغه به څنګه تیاروئ هغه خپل تمنیل به تاسو څنګه تیاروئ په دې ویډیو کې د مکمل سټپ بای سټپ خیمه خو ویډیو سکپ کوئ ما په موبایل باندې د ځکه خیمه چې زیاتره خلک موبایل استعمالوي نه په موبایل ځکه زه دغه شانتي په خپل موبایل اوس یوز کوم او تاسو ته خیمه بیا به لګه تاسو ته مسلې په دې وجه باندې زما چې یاره تاسو ته د موبایل په سکرین باندې وخیمه او تاسو یې وګورئ او تاسو په هغې باندې مکمل کار وکړئ انشاءالله خو چې تاسو ویډیو وګورئ نو کم از کم که تاسو ورسره پیدا کېږي نو خپل ورور لازمي چې کوم دی سپورټ کوئ دا ویډیو زه ستاسو لپاره داسې ویډیوګانې جوړوم په دې کې سمپل اسانه طریقه ده تاسو ته ما ویلي که تاسو د اے آی ویلاګونه جوړول غواړئ اسانه طریقه ده دا ویډیو وګورئ که تاسو چې ته داسې غواړئ چې یاره موږ د اے آی په مدد سره څنګه چې د خپل چینل یوټیوب چینل ګرو کو دا ویډیو وګورئ که نه تاسو کمنټس کوئ چې کومه ستاسو مسلې په کمنټس کې وایي انشاءالله تعالی زموږ نیکسټ ویډیو به په هغې باندې په هغې ویډیو په دې ویډیو کې بل یو داسې دا درې سټیپونه ما راوړي دي اوس نوې چې کوم دي په هغې کې 3 څیزونه دي یو چې تاسو د ټریول ویلاګ څنګه جوړوئ مطلب تاسو ټریولینګ کوئ چېرته لاړ شئ چېرته نه هغه ویلاګ به څنګه د اے آی په مدد سره جوړوئ دویمه خبره چې تاسو به خپل ویلاګ مطلب که تاسو وایئ چې یاره موږ سریس نشته دی تاسو وایس اور مطلب د اے آی په کار دی تاسو ویډیوګانې ستاسو دغه شانتي دي تاسو یو داسې ویلاګ جوړوئ نو تاسو دا وګورئ د دې لپاره چې کوم دی دا ویډیو وګورئ په دې ویډیو کې ما مکمل طریقه په موبایل باندې پروسس کړی دی صرف او صرف دا ده چې ایډیټینګ مې نه دی کړی زه پکې په خپله نه یم نو تاسو چې دی تاسو کوم کس ښه ایډیټینګ کړي ښه دغه کړي څه د هغه تاسو ته صحیح څیز نه ښایي خو تاسو ټایم ضایع کوئ ټایم به نه ضایع کوو موبایل سکرین ته ځو چې تاسو ته زه سټپ بای سټپ وښیم چې تاسو به د موبایل نه د موبایل په ذریعه باندې د اے آی نه څنګه یو وی آی پي تصویر چې کوم دی تاسو به جوړوئ تاسو به خپل یو عام دا تصویر به زه ستاسو په مخکې ورکوم کوم چې زه دلته ناست یم د دې نه به سکرین شاټ وباسم دغه تصویر به زه ورکوم چیټ جی پی ټي ته او په چیټ جی پی ټي به زه تاسو له د یوټیوب دپاره که تاسو د هر یو مطلب دغه کوئ هر یو پلیټفارم استعمالوئ د هغې لپاره به یو ښایسته شانتې تمنیل به موږ تیارو ویډیو پوره وګورئ که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته داسې ویډیوګانې جوړېږي میلاویږي تاسو دپاره ما دا یوټیوب چینل چې کوم دی دا د اردو نه پښتو ته راوړی دی تمنیل په کار دی تصویر په کار دی څنګه یې جوړوئ هغې دپاره تاسو سکرپټ هم دلته کې لیکلی شئ اوس دلته کې تاسو وایئ چې یاره مال یو تمنیل جوړ کړه چې اے آی ټریول په حساب باندې ماله د هغې تمنیل پرومپټ راکړه نه دلته زه دې ته وایم سمپل په اسانه طریقه تاسو یې واورئ نو اوس په دې باندې چې دا ما کلیک کړه په دې باندې دا ما دوی ته ووایي نو اوس به داسې کوي چې دا به ما ته مکمل یو پرومپټ په اردو کې ولیکي په اردو کې به راته ولیکي په پښتو کې چې تاسو دا وګورئ دا دوی په هندۍ کې ولیکل زه دوی ته وایم چې ما ته په رومن پښتو کې ولیکئ یا رومن اردو کې ولیکئ صحیح شوه رومن پښتو نه رومن پښتو چې ورته زه ووایم نو په دې کې به ما ته دا ګورئ دا پوره راغی صحیح شوه هائی سی ټي آر او هر یو شیز او امپروو کم نور اټریکټیو هر شیز پکې راغی صحیح شوه دلته اوس تاسو وګورئ پرومپټ صحیح شوه دیکھو گورا دا اوس بیسٹ اے آئی تمنیل فرام رومن پښتو دا به اوس د دې ځای نه کلیک کوئ او دلته کې چې دا تاسو کلیک کوئ نو په دې ځای باندې تاسو ولیکئ دا دغه شانتې ډایرکټ یې صرف او صرف کاپي کوئ چې کاپي خو کې دلته کې تاسو ګورئ امپروو ریزن هر یو څیز دله درکړئ دی ته وایو چې موږ ته د تمنیل مکمل ټیکس راکړه هائی ټیکس یا دغه شانتې چې تاسو ورته وایي تمنیل के लिए टेक्स्ट बना कर दो तमनेल دا ګوره دا اوس دا شی دی چې په دې حساب کتاب باندې زه تاسو ته جوړوم چې د تمنیل ټیکس اوس په دې ته چې تاسو ولیکئ چې تمنیل ټیکسټ نه په دې چې کلیک کوئ تاسو نه په هغې کې به سمپل په اسانه طریقه باندې راشي تاسو ته دا وګوره دا یې راله دا مکمل وګورئ ښه په پښتو کې جوړوئ په اردو کې جوړوئ دغه شانتې د جنت د زمین په سر د جنت د ځمکه په سر دغه شانتې د دنیا خوبصورت ترین ځای د $1,000,000 ویوز
دغه شانتې دا وګورئ تاسو ته مختلف قسم راکړه. اوس په دې کې ته وایې چې یاره زه یو جوړوم د جهان نه پته جوړه ځای. دغه شانتې کته راشئ نه دلته ګوره ستا خیال نه به بهر سفر، ستا د خیال نه به بهر سفر د دنیا ټاپ سیکرټ ځای. دغه شانتې تاسو وګورئ. نو اوس زه درته وایم چې ته ماله یاره تمنیل تیار که نه په دې پلس په کلیک کې دلته کې به تصویر یو هغه تصویر دا ګورئ دا یو عام تصویر دی ستاسو مخې ته دی. دا یو عام تصویر ما ورکړو. اوس دته زه وایم چې ما ته تمنیل مکمل تیار کر کې دو. صحیح شوه. اوس د دې په حساب باندې زه وایم چې یار زه په دې نه پوهېږم نه زه ورته وایم چې ما له تمنیل تیار کر کې دو. تمنیل صحیح شوه. بنا کر دو، بنا کر دو. خو یو خبره ده چې دا به تاسو داسې ولیکئ دا به تمنیل جوړ کړي خو دا به های غټ پي. تاسو به څه کوئ تاسو دپاره دغه شانتې یو دا په دې ویډیو کې به زه تاسو ته خیر دی دا سایز چې دی منشن کړم. تاسو به دا سایز ځان سره لازمي چې کوم دی هغه سایز به تاسو ځان سره مکمل چې کوم دی دغه کوي ځکه چې تاسو ته به مسله په دې کې جوړېږي چې دا سایز کله کم زیات شي نو بیا تاسو ته هغه تمنیل چې کوم دی هغه مناسب نه جوړېږي هغې کې لږ ډېر فرق راځي. دا ګوره دا مکمل تمنیل سایز 1280 ضرب 20 ضرب PX ریشو دغه شانتې PNG او GPG په دې باندې په تاسو په کلیک کوي. چې په دې باندې مونږ کلیک کړو اوس په اسانه طریقه باندې په موبایل مې درته ځکه خول چې یاره زیاتره خلک وایي چې بای مونږ موبایل یوز کوو تاسو چې کومې ویډیوګانې جوړوئ نه هغې کې مونږ ته بیا صحیح ښکاري نه. ما ویل چې یاره زما کار دی تاسو ته یو څیز ښودل چې تاسو په هغې باندې مکمل پوه شئ. دا اوس ګورئ په دې باندې به دا لږ ټیم اخلي. دغه شانتې د نټ مسله نن سبا تاسو ته پته ده چې ډېره زیاته ده. نو دا چې لږ غونته کې ټیم واخلي دلته کې به موږ ته مکمل یو VIP او بهترین قسم نه تمنیل به تیار شي. دلته کې تاسو دا کتی شئ دا یو ساده تصویر دی کوم چې ما د دې ویډیو نه سکرین شاټ یې ایستی دی. تاسو یو سکرین شاټ پکې کېدی د چا چې د چا تصویر جوړول غواړئ د چا په کومه طریقه جوړول غواړئ هر څیز په دې ځای کې به تاسو ته نن ستاسو ورور ښیي تاسو ته به په پروف سره ښیي چې تاسو پوه شئ. سټپ بای سټپ تاسو ته زه وایم چې یاره تاسو یو ویډیو نه پوهېږئ نه بیا وګورئ بیا وګورئ بیا وګورئ. د AI وایس اور تاسو جوړول غواړئ د AI نه ویلاګینګ جوړول غواړئ دا ویډیوګانې ستاسو دپاره ما جوړې کړي دي. په دې کې تاسو په اسانه کتی شئ چې تاسو یې کله وګورئ ستاسو کار مکمل شي او تاسو پې مطمئن شئ. نه بیا کمنټ کوئ چې څه مسلې تاسو ته نه کمنټس کې ډن لیکئ نو یا به زه ستاسو د چینل مکمل ریویو به خپله کومه چې یاره څه حساب کتاب دی. اوس دا لږ غونته کې دلته ټیم اخلي دلته کې به زه دا لږ سور اوس دا تاسو کتی شئ چې څنګه زموږ یو بهترین قسم پروفیشنل قسم د ویلاګینګ دپاره یو تمنیل تیار شو مکمل. دا وګورئ د دنیا ټاپ سیکرټ ځای دغه شانتې تاسو وګورئ نه زمونږ چې په کم طریقه ورته مونږ ویلي وو ته چې جهان نه پټ ځای دغه شانتې هغه حساب باندې زمونږ مکمل چې کوم دی نه ستا خیال نه بهر سفر دغه شانتې هغه څیزونه پکې ټول ایډ شوي دي. شاته بیکګراؤنډ ته تاسو وګورئ نه مکمل بیکګراؤنډ چې کوم دی هغه ډېر زیات خوبصورته دی. دا تاسو وګورئ دا تاسو کتی شئ بل تصویر بالکل صفا سوتره چې په کومه طریقه تاسو دا شاته ابشارونه پکې راغلي دي دا وګورئ دغه شانتې جهاز ته وګورئ دا پکې راغلی دی. د هغې په حساب باندې تاسو چې کم حساب باندې دا وګورئ بریف کیس پکې هم ستاسو راغلی دی. خو د دې دپاره چې تاسو ویډیو مکمل وګورئ نه تاسو ته به د هر څیز پته ولګي. که ویډیو چېرې ستاسو خوښه شوه نه چینل لایک کړئ ویډیو سبسکرایب کړئ لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته داسې ویډیوګانې میلاویږي. نور څه مسلې په کومه طریقه باندې تاسو نه پوهېږئ تاسو په اسانه باندې ماته ووایئ چې بھائی جان د دې دپاره ویډیو جوړه کړه چې موږ په هغې باندې دا کار وکړو نو انشاءالله ستاسو ورور به ستاسو دپاره هغه ویډیو جوړوي. نیکسټ ویډیو کې به میلاویږو د الله په امان.